سلامونه ملګرو راغلی و ارچن ته او په ارچن کې زموږ ډېر خواږه ملګري اوسېږي ژوند کوي دلته مشته دي دا غاړې را سره ناست دی زما ډېر ښه ملګری دی یاسین خان دی مننه یې کوو چې زموږ دونه خاطر وکړو زموږ یې دومره مینه یې موږ له راکړه محسن خان را سره ناست دی او سیال افغان صاحب را سره ناست دی شاته را سره وید ناست دی تاسو به یې پیژنئ خو د زیشان هم مننه چې موږ نه ریکارډینګ کوي مازدیګری دی ماښام راتلو کې د صاحب صابر صاحب وایي چې موږ د ژوند په خوږو پوهه نشو ولړزېدو په خړ سحر له کوره وځو په ماښام راځو کله ناکله په خوږو سترګو خو موږ ته هم ګوره کله ناکله موږ په لار د ستا د بام راځو سیال افغان له بلنه ورکوم چې یو څو شعرونه ووایو بیا به زه یو څو شعرونه ووایم نادان صاحب تاسو خو خپله شاعران یې زه خپله شاعري کوم نو خو د بل یو د درې شعري ده به سره ډالۍ کړو وایي لکه چې ګل د بوټي وشو کوي زر مړاوی شي لکه چې ګل د بوټي وشو کوي زر مړاوی شي او زه چې ور وګورم د یار ښکلی نظر مړاوی شي شاعر افغان صاحب لکه چې ګل د بوټي وشو کوي زر مړاوی شي زه چې ور وګورم د یار ښکلی نظر مړاوی شي او بخښنه غواړو په دې شعر باندې وایي ستا وچې شونډې د لمدو نه هم بلها خوږې دي ستا وچې شونډې د لمدو نه هم بلها خوږې دي اوس کې تې جوړې شي اشنا چې کله کور مړاوی شي او الله دې وکړي چې ستا سترګې الله دې وکړي چې ستا سترګې شامودام تازه وي الله دې وکړي چې ستا سترګې شامودام تازه وي الله دې نه کړي چې زما د زړه پر هر مړاوی شي او ته چې منګې په سر کړي ژوند لکه سپرلی تازه شي ته چې منګې په سر کړي ته چې منګې په سر کړي ژوند لکه سپرلی تازه شي ته چې منګې د سره کوس کې مازدیګر مړاوی شي ډېره مننه کوم نادان صاحب چې موږ سره خپل قیمتي وخت شیر کړو ډېره مننه دغه شعرونه و د محترم پروفیسر اقبال شاکر صاحب چې ډېر ښه تشبیهات پکې ډېر ښکلی خیال اخره کې زم یو څو شعرونه یم یاسین خانه چې مرغۍ د کلي نه چې لاړه په ښار پرېوتله مرغۍ د کلي نه چې لاړه په ښار پرېوتله کومه بلا وه چې زموږ په چینار پرېوتله او شعر دی چې ممکنه نه ده چې په خپلو خپو ولاړه راشي زندگی داسې د کمر نه چې یار پرېوتله او یاسینه تا ته دا شعر ډالۍ وي چې هغې د خپل زړه په دورشل کې لږه ساه واخیسته هغې د خپل زړه په دورشل کې لږه ساه واخیسته بیا داسې وشو چې د مات زړه په لار پرېوتله او شعر دی چې یاسینه دام دې تا ته ډالۍ وي چې د یو سړي په تګ نادانه داسې شلو چې اوف د یو سړي په تګ نادانه داسې شلو چې اوف دا زندگی را سره هم په انګار پرېوتله کومه بلا وه چې زموږ په چینار پرېوتله او لټ ورک شوی له زړه له دروازې دی لټ ورک شوی د زړه له دروازې دی دا اواز له تېرې شوې زمانې دی د تېرې شوې زمانې دی او شعر دی چې یاره خاموشي به راله څنګه نږدې راشي خاموشي به راله څنګه نږدې راشي مات بنګړی را سره اوس هم د هغې دی ډېره مننه شعر داسې دی چې خاموشي به راله څنګه نږدې راشي مات بنګړی را سره اوس هم د هغې دی او لټ ورک شوی د زړه له دروازې دی دا اواز د تېرې شوې زمانې دی ډېره مننه محسن خان که په یو شعر پکې وی تاسو یو انتخاب ووایئ زه بکسي یم چې بس یو شعر چې د سره تیر پتاوم یو وخت چې د سره تیر پتاوم خو اوس نه یم او یو وخت چې به مړ ستا په خندوم خو اوس نه یم او یو وخت لیونی رانه جوړ کړی و ستا مینې یو وخت لیونی رانه جوړ کړی و ستا مینې یو وخت چې به ځان سره لګایم خو اوس نه یم ډېره مننه محسن خانه په دغه اخري شعر در خپل شعر در اجازه تخلمه چې ما ته محسن خان غزواني را یاده که چې د مینو تم کېدل زما په ذاتو د مینو تم کېدل زما په ذاتو زه ته چې نه وې زه چیناروم خو اوس نه یم ډېره مننه یاسین خان ستاسو هم ډېره مننه کور مو ودان خدای دا کلی ودان لري په الله مو سپارم ملګرو د الله په امان